ریدی د پښتو د لومړنیو او پنځونو یعنی طبیعي نومونو څخه دی چې د ګل سره تړاو لري. ریدی د پښتو خورا لرغونی نوم دی چې د ډیرو پخواني زمانو راهیسې پښتانه دا نوم پر زامنو باندې ږدي. د ریدي معنا خاټول یا غاټول یا سور ګل دی. په انګریزي کښې ریډ RED وسره رنګ ته وایي چې د ریدي ګل څخه رازېږېدلی نوم دی. د ریدي په نامه نامتو پښتون ریدی خان مومن دی چې دی د غیاث خان مومن زوی او د مسعود خان مومن مسای دی چې د شاه حسین هوتک په دربار کې یې ستر مقام درلود. ریدی یا ریدی خان مومن ډیر پوناکی او سترګور عالم چې پښتون پادشاه شاه حسین هوتک په ډیره درنه سترګه ورته کتل. ریدي خان خواږه ریشونه یعنی اشعار ویل. په دیوان کښې یې غزلي، څلوریزي یعنی رباعیات او دویزي یا مثنویات ول. ریدی خان مومن د شاه حسین خان هوتک په دربار کښې یو منلی ریشا یعنی شاعر، تکړه لیکوال، ژورنالیست او منلی کړکېشپو یعنی مؤرخ او د بلاغت علوم یې لوستي ول. صرف او نحوه، فقه او همدارنګه په تفسیر کښې یې لوی لاس درلود. ریدی خان مومن د ستر ملي مشر میرویس خان نیکه سره ډېرې نږدې اړیکې درلودلې. 296 کاله مخکې یعنی په 1923 زیز یا عیسوي کال چې ریدی خان و اصفهان ته ولاړی او هلته یې د اصفهان د پښتون شهنشاه شاه محمود خان هوتک سره لیدنه او کتنه وکړه. او کله چې بیرته کندهار ته راغلی نو یې محمود نامه وکښله. په محمود نامه کښې یې د میرویس خان د پاڅون، د ګورګین د وژنې او د اصفهان د نیونې په باره کښې ډېر کره معلومات او د سترګو لیدلي حالونه راغونډ کړي ول او هغه یې په 400 بیتونو کښې نظم کړي ول. پټ خزانه کاږي چې شاه حسین خان هوتک د دې میړني ریشای یعنی شاعر محمود نامه واورېدله چې شاه محمود خان هوتک ته یې کښلې وه نو ډېره یې خوښه سول او زر طلاوې یې بخشش یا انعام ورکړ. ریدی خان مومن پر محمود نامه سربیره د پښتو دیوان هم درلود. د ریدي خان مومن د محمود نامې یو 2 بیتونه به زه د بیلګې په توګه درته ووایم. دی وایي بل یایا خان و بل یې زوی محمود خان، بل یایا خان و بل یې زوی محمود خان، ټول سره یو سول چې کړي مړ ګورګین خان. یونس کاکړ وکا یرغل پر ګورګین، یونس کاکړ وکا یرغل پر ګورګین، پښتنو جوړ کړ پر ګورجانو ناورین، پښتنو جوړ کړ پر ګورجانو ناورین. ډېره مننه.